بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. نن راځو د هنر مضمون بل لوست ته مو چې د ډبرې د دورې هنر دا چې د ډبرې دورې هنر له کوم وخت څخه او لومړی ځل لپاره کوم ځای کې د اثرات یا نښانې ولیدل سوه، موږ ټول په لوست کې یو ځای سره وایو. نو د ډبرې دورې هنر د تیږو په دورې کې تړلی یو هنر ده چې دا هنر د تیږو په واسطه کېده چې خپل ډبر نوم څخه معلوم دی. نو دا په جهان کې کله چې لومړی ځل لپاره د اثر خلکو پیدا کړ یا کشف کړ، نو خلکو ډیر خوشحاله او دې ته یې ډیر ارزښتناکه ارزښت ورکړه، ځکه چې ډبرې یا تیږې هم داسې یو شی دی چې دروند وي او ډیر قیمت لري. نو کله چې پخوا خلکو په غرونو کې ژوند کوو، هغوی خپل ژوند په تیږو باندې مثلا رسامي کوو یا نقاشي کوي او یا هم کوم څه لیکل. نو همغه آثار یا نښانې اوس زمانه کې په ډیرو ممالکو کې ثبت شوي یا کشف شوي دي چې هغوی خلکو نه موږ ته پاتې دي. نو هغه هم ډیر ارزښت لري، ځکه د هنر یو تاریخي آثار یا لرغوني آثار په نامه یادیږي. نو په جهان کې لومړنی کشف شوي د ډبرو یا تیږو آثار کوم وو او چیرې وو؟ نو آیا تاسو پوهیږئ؟ هو، موږ پوهیږو چې د فرانسې د لاسکو په غرونو کې، فرانسه زموږ د اروپایي هیوادونو نه یو ښه او ښایسته هیواد دی چې پایتخت یې پاریس دی. نو په دې فرانسې هیواد کې په لاسکو غرونو کې چې دا یو غر دی چې هلته چې کله پخوا خلکو ژوند کوو، نو هلته زموږ کارپوهان دې ته بریالي شوي دي چې د لاسکو په غرونو کې د تیږو ډیر اثرات پیدا کړي. لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې هم ګورئ، په د کتاب په تصویر کې داسې یو شکل دې ته ورکړل شوی دی چې زه به تاسو ته په تصویر کې رسم کړم. نو د لاسکو په غرونو کې داسې یو اثر ښودل شوی دی چې هلته پخواني خلکو یو نقاشي یو رسم ښکلی دی چې تر اوسه پورې هم خلکو ته پاتې دی. تاسو هم کولی شئ چې ما سره یو ځای ورقه واخلئ، تاسو یو ځای واخلئ، څه چې زه رسموم تاسو هم کولی شئ چې په اسانه توګه رسم کړئ. داسې یو شکل په تیږو باندې رسم کړی دی، همغه پخواني خلکو. دا د یو رسم ښکو تاسو ته. نو تاسو هم کولی شئ چې په غرونو کې ورقې واخلئ او څه چې زه رسموم د همغه د لاسکو په غرونو کې داسې یو نمونه پیدا شوې وه د رسامي چې پخواني خلکو کړې وه. تر اوسه هم اثرات پاتې دي. زموږ کارپوهان دې ته بریالي شوي دي چې داسې یو اثرات په لومړی ځل کې د فرانسې په لاسکو غرونو کې پیدا کړي. داسې نه ګرانو زده کوونکو. هغوی هلته داسې یو څه پیدا کړي دي. نو دا هم فکر کوم د یو حیوان یو انځور دی چې پخواني خلکو په خپلو هغه غرونو یا سرویو کې چې ژوند کوو هغه یې رسم کړي ول. نو موږ کولی شو چې د نورو رنګونو څخه هم استفاده وکړو. هغوی داسې یو شکل ښکلی دا نمونه د لاسکو د غرونو یو تصویر دی چې هلته خلکو کشف کړی دی. تاسو هم کولی شئ چې په کورونو کې داسې یو رسم وښکئ چې د فرانسې د لاسکو په غرونو کې کشف شوی دی. نو سربیره له دې موږ تاسو ته ویلي چې په د هسپانیا په التامیر کې، د هسپانیا هم زموږ د هیوادونو څخه شمیرل کېږي، د جهان یو ښه هیواد دی چې دلته خلکو په لومړي ځل کې التامیر په غرونو کې یو داسې یو اثر د تیږو په سر پیدا کړ چې هغه کې د آس یو نښاني وه. لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ، په کتاب کې تصویر شته دی. نو داسې یو څه و چې همغه پخواني خلکو چې په غرونو کې ژوند کوو د هغوی یو داسې ښکلې نقاشي د آس څخه ښکلې ده چې زه هم تاسو ته دلته په تصویر کې کولی شم چې رسامي کړم. تاسو هم ځان سره یو ورقه واخلئ، نو کولی شئ چې ما سره یو ځای خپله رسامي وکوئ.
داسې یو رسم یې ښکلی دی، ډېر معلومیږي هم نه ګرانو زده کوونکو، خو کیدای شي چې تاسو یې په ښه ډول په کورونو کې رسم کړئ، ځکه په ورقه کې د تختې څخه ډېر ښکلی راځي. داسې د آس یو څه شی دی، یو رسم دی، تاسو هم ما سره یو ځای وښکئ. دا د آس یو نشاني وه چې هلته د اسپانیا د التامیر په غرونو کې پیدا شوې ده. دا د همغه پخوانیو خلکو په واسطه رسامي شوې ده او تر اوسه زموږ په ګران هیواد کې خلک پرې پوه شو او د دې لپاره چې دا کشف شوې وه ټول د جهان خلک پرې خبر کړل. نو داسې یو آس پکې موجود وي چې داسې یو رسمي تاسو په کتاب کې هم کولی شئ وګورئ، کولی شئ ما سره یو ځای هم تاسو هم رسامي کړی وي. نو تاسو خو پوهیږئ چې آس خپل لاندې داسې یو په لاندې پښو کې یو بوټونه لري چې د هغه رنګ تور وي، نو موږ به هم داسې ورته بوټونه ورکړو. کولی شئ له نور رنګونو څخه هم استفاده وکړئ. تاسو خو په کورونو کې هستئ، کولی شئ چې په ورقو کې په ښه ډول ووایئ. نو آیا تاسو پوهیږئ چې آس داسې یو حیوان دی چې که موږ ورته تر 15 یا 10 ورځو ډوډۍ او خواړه یا اوبه هم ورنکړو دا موږ ته کار کولی شي، ځکه چې دا ډېر یو لوړ مقاومت لري. نو په دې رقم یو آس هم د اسپانیې په التامیر غرونو کې خلکو کشف کړی وی، کارپوهانو کشف کړی و چې تر ننه پورې دا داسې دواړه نمونې د فرانسې او د هسپانیې لومړنۍ د ډبرو تیږو اثار دی چې په ټول جهان کې ډېر مشهور دی او خلکو ته د دې په اړه ډېر معلومات ورکول کیږي. نو که چیرې تاسو نه کوم څوک پوښتنه وکړئ کوم چیرې چې د ډبرو د تیږو لومړنی هنر یا اثار یې کوم چیرته او کوم چیرته کشف شوی دی او سوی، نو تاسو به ورته وایئ چې د فرانسې د لاسکو په غرونو کې یو تصویر چې داسې یو تصویر وي، نو دا هم یو زنده جان وي چې معلوم نه دی دا څه شی دی، خو همغه پخواني خلکو ښکلی دی رسم کړی. او د هسپانیې په التامیر کې چې داسې یو آس و چې پخواني خلکو په تیږو کې نقاشي کړې وه تر اوسه پورې پاتې دی او دا د لرغوني آثارو یا د هنري آثارو په نامه یادیږي. نو تاسو په کتاب کې دلته نور تصویرونه هم ګورئ چې کشف شوي دي، تاسو کولی شئ چې پاملرنه ورته وکړئ او دې چې د داسې تصویرونو ترمنځ کوم توپیرونه دي تاسو یې موږ سره په کامنټونو کې شریک کړئ. دا مو کورنۍ دنده سربیله له دې تاسو په 20مه صفحې کې یو تمرین لرئ، هغه هم حل کړئ او موږ سره په کامنټونو کې ځواب کړئ او سربیله له دې که کوم لوست کوم مشکل و، کوم پوښتنه یا سوال یا همچنان انتقاد لرئ، کولی شئ چې موږ سره په کامنټونو کې شریک کړئ. تر دې چې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم، تاسو الله پاک ته سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.